ډېرو قدرمنو عزتمنو مشرانو د ایمان او د وجدان خاوندانو نازولو همزولو او کشرانو تاسې ته دروند پښتون انقلابي سلام. نو وکي چې د درنو ملګرو پروفیسورانو صاحبانو او د مو مشر یا شاعرانو ملګرو منظوم او منصور ادب کې چې کومې خبرې وشوې نو دې ما ذهن داسې بل چېرته یوړو چې زه چېرته یم، خو د ټولې خبرې په خپل ځي ما روح و زړه ډېر خوشحال دی. هغه ځکه چې که موږ په ډېر تنګ لنډ وخت کې د اړیکې ادبي او کلتوري خپرولې ناظم تبسم صاحب څه کوم اهتمام د دې پروګرام کړی دی دا یې مو توقع واس نه اوچت او د دې ملګری مرستیال ګل نبي ګل چې د دې مو هر څومره شکریه ادا کړو خو بیا به په لفظونو کې وي ما په خیال ادا به نه شي او د دې مو ډېر قرضدار دي مو به د دې ټول عمر پوره وړي او سره د دې درنده ټول محفل نه د ټولو ملګرو هر قدم ما په سترګو خو ملګري تبسم دلته د ما لا د غني لیکلي دي چې استاد نو استاد لفظ کوم دی چې ما ولیدو نه د خپل ذهن او خپل سوچ و ما ویل چې ټیکې لیکلی دی خو زه په خپله ځان ته استاد نه یم او زه سټوډنټ یم طالب علم ډېرو قدرمنو ملګرو خو کیدای شي چې ما زنازي کې داسې غرور کړی دی چې هغه سترو ونو ته چې زه مخ واړوم نو وکي چې ما کې مستی هم راشي ذهن کې رڼا هم راشي ما ته سکون هم میلاو شي لکه زه د کلندر مامند د ناستې سړی یم د اجمل خټک د ناستې سړی یم نو اجمل صاحب د یو شعر ما ویلی دی چې شراب یې د صحبت چاته حاصل وي چې شراب یې د صحبت چاته حاصل وي د اجمل خجره کې ناسته د استاد کیدای شي چې د ما ډېر ګران ملګري تبسم صاحب دغه شعر ذهن ته راغلی یا دا د غني او د خما سیوری یوالی غني خان د غني او د خما سیوری یواده خو غني اول استاد بیا دی بچا کړي خو ما چې چا په سر وګرځي هغه بچا شي خو د غني خان سیوری چې کومه ده دا د اول استاد کې بیا دی بچا کړي او بل غرور چې زه لرم هغه د ستر صاحبزاده فیضي محترم دغه شعر ما ویلی دی کیدای شي چې د ذهن کې اندا خبره وي چې مونږ ورته لار کې مشالونه کېښو نو وکي چې مو ذهن کې مو روح کې چې کوم مشال بال دی هغه د محترم د فیضي د ناست دی صحبت برکات هم دی چې په دې ما ناست کړی دی چې کورمې اهل ذوق ته د بګرام غوندې پیدا خو کا کورمې اهل ذوق ته د بګرام غوندې پیدا خو کا پیز به ورته زه بیا د فیضي د کلندر راوړم او دویم چې کوم فیضي باندې مو هغه مینه دی چې رشک دی او په رښتیا هغه حق دی چې څنګه تبسم صاحب استاد کړم د فیضي غوندې کامل استاد له فیضه د فیضي غوندې کامل استاد له فیضه په هماسرو شاعرانو کې استاد شوه د فیضي غوندې کامل استاد له فیضه په هماسرو شاعرانو کې استاد شوه نو کیدای شي چې د ما ګران ملګري تبسم صاحب نو دا شعرونه اورېدلي وي دا غرور په دې کې هم راغلی خو زه ځان ته طالب علم یم او د ادب د مدرسې ادنا شاګرد یم خو نن خوشحال په دې یم چې د څو وختو نه به عبید صاحب قرمیوال دا خبره کوله چې زه په ټوپکیو کې مشاعره کوم ما په خپل زړه کې دغه وخت کزمي صاحب سم خبره کوله چې د خپل درون استاد د سیاست د میدان ستر شهسوار شهید لطیف اپریدی
د دې ورځ ولمن په دې خبرې منځ کې تبسم صاحب راغللو دا یوه نوي لارې راوبسل خو ما ته د تبسم صاحب شوخي ولې ده چې ده څومره شوخ و فوخ قدم و نو ما په هغې کې انکار نه وکړم ما لاندې سره نو دې سره چې کومه خبره عابد صاحب کړې وه نو هغه نه درنده خبره تاسو ته مبارک وي تیرتوري صاحب وکړه چې زه اګرې کې د امن مشاعره کوم تاسو ته مبارک وي نو سبعي ټیم باندې چې موږ سره کېناستو د موږ د شلفزان ډېر محترم ډېر قدرمن پیر کسټم شبیر حسین دی ویل چې نو زه خوا چانه کام نه یم که هر کله تاسې شلفزان ته رسوئ نو د ما اجرې به تاسې ته خلاصه وي نو نور دغه زړه ویني خو ډېر کم نو دعا تاسې ته مبارک وي نو ډېرو قدرمنو ملګرو خبره دغه دی چې لږ حرکت لږ راپڅېدل دي دا جمهور متحده شي خو که د ورغه جالې کې خو که د باز جالې کې خو روح کېناستو نو ډېره مشکله دی چې هغه باز بیا هغه روح پوځئ نو تاسو خو شاعرانه د باند د نظر خواندان د قلم خواندان نو تاسو څه راپاڅوئ دغو تورو شپو کې مزل کېدلی شي لیاره پیدا کېدی شي خو د دې مقصد دا نه دی چې موږ به د بهرې کورمې کې مشاعرې کوو نه داسې به اوسې کوزېږو دا به په شادۍ کې کوو دا به په لیزایو کې کوو دا به په بګل کې کوو او ډوګر کې به کوو او هغه لیاره چې موږ ته چا ډېر اغزنه کړي دی او موږ یې کورمې نه خپلولی نه مینې نه شو کولی او هغو ته کتونو ته دا خبره داسې کوو چې موږ ته مینه نشئ شو کوی ته موږ پښتونولي نشئ شو کوی ته موږ پښتونخوا نشئ شو کوی ته موږ کورمه نشئ شو کوی نه ډېر قدرمن کلندر مامان یې تغذي کړه زما و د ګل میانځ کې تغذي کړه زما و د ګل میانځ کې زه قدم په لاره نه ږدم سینه ږدم هغه وخت ځای ورباندې به موږ سینې کېږو نو عزتمندو تاسې د شعور اواز چې ما ته راورسېده نو دا موږ کولی شو چې د کورمې کې چې کومې بدې ورځې دي ویرونه دي خفګان دی کرکه دی نفرت دی نو د تاسې اواز دومره مضبوط دی چې دا ټوپکې دیوالونه کټغلونه نه شي سره وای د دغه غټو غټو دیوالونو نه ډېر زورور دی د دغو ټوپکو نه ډېر زورور دی ځکه چې تاسې غږ د مینې غږ دی د ورورولۍ غږ دی خو دا چیغه موږ صرف دې دپاره نه کوو چې صرف کورمې دپاره یې کوو صرف پښتونخوا دپاره یې کوو صرف دې خطې دپاره یې کوو موږ په انسانیت مین خالق یو هر انسان د خوشحال وي ای مشرمان که د مشرق که د مغرب وي مشرمان که د مشرق که د مغرب وي د خندا او د ژړا انداز یو دی نن په د فلسطین کې څه روان دي د نوره دنیا وکسه د کوم مرګوټی را روان دی قبرستان کې داسې خاموشي نه وي لکه څنګه دالته کې دی هېڅ لکه چې خوله مې نه وي نوم یې د جانان واخیستو لکه چې خوله مې نه وي نوم یې د جانان واخیستو موږ خپلو ژبو نه د صبر امتحان واخیستو ملګرو نوره صبر نشي کېدی خو که کوئ نو بیا خو هدیرو کې ښیو خو د هدیرو خلق به موږ ته سترګې غړئ چې دا مړي وکسه ځکه چې د ښکلي وطن چې داسې آباد دی نو دا موږ ته پلرونو نیکونو اجدادونو ډېرو په قربانیو ګټلی دی او په قربانیو یې آباد کړی دی چې هغه وکي په هدیرو کې دي نو موږ هغوی ته څه ځواب ورکوو خپلو راتلونکو نسلونو ته به څه ځواب ورکوو هېڅ شونډې ګنډم په نوم د یار په بندي ولګېده شونډې ګنډم په نوم د یار په بندي ولګېده د پاکې مینې په اظهار په بندي ولګېده کېدای شي چې موږ خبرې لږې ترخې وي خو غالب یو شعر دی په پرسه کې دی چې بې خود به وقت زبه تپیدن ګناه من بې خودی کې ما چیغې کړي دي دی ما ګناه دی تو ټیک دی بې خود به وقت تبه
زبا تپیدن گناه من، دانستا دشنا تیز نکردن گناه کیست. دا منم چې زه به وخت کې ما چیغې وکړې او ته خفه شوې، خو دا ګناه یې چا وه؟ څه اول د چوړګۍ پټه کړه او بیا د په ما راتېره کړه، که تېره وی خو ختم به وم کړ. نیمو آواز دا به سختي، خو سخت نه دی. ذهن مو زخمی دی، روح مو زخمی دی، سوچ مو زخمی دی، فکر مو زخمی دی. دا د درد ژبه دی، دا د درد آواز دی. ای ما هر زخم کې، هر داغ کې هغه د اور ژبه دی. دا زخم مسکوی نشته هېڅکله نه. نو چونکې د ادیبانو شاعرانو محفل دی، زه به اخ طرف ته نه ځم، سیاست طرف ته هغې نه به راوګرځم. خو موږ ټول عمر اجمل خټک، قلندر مامان صاحبزاده فیضي، محترم لطیف اپریدی، داسې سلیم راز، داسې اسفندیار ولی خان، ورپسې چا ولی خان، ورپسې چا ستر باچا خان نامې ته سلام. هغه د دغو خلکو د فکر ملګري د فکر بچي یو او په خپلې لارې به ایغ نیغ سو او ملګرو کې نسته یې نشته، وخت شته انتظار نه کوي. خو د کومو ملګرو چې د مشاعرو ذکر کړی دی، وعدې کړي دي، په کار دی دا رښتیا کړي. نو ډېر قدرمن مشر چې کومه خبره کړې ده نو دې ته به زه هغه نظم واوروم. پښتونخوا یا کورمه فقط ستوري د میانو غوندې ویښو، فقط ستوري د میانو غوندې ویښو، به کیسه نه وه ډېوې و په شرر کې. زما زړه به کله دود کله لمبا شو، زما زړه به کله دود کله لمبا شو، د فراق د سوي لوی شپې مجمر کې. خاموشي پریشانی و چاپیر چال کې، خاموشي پریشانی و چاپیر چال کې، جهان ډوب و د تیارو په سمندر کې. اوښکې د چا یاد را ورېدل، اوښکې د چا یاد را ورېدلو، د ارمان په وچو شونډو د سوسن مې لکه ګل چې د پر هر خوشبو ته ناست وي، لکه ګل چې د پر هر خوشبو ته ناست وي، په اغزو کې نه ګریوان و نه لمن مې. تصور به د چا واخیستم په سترګو، تصور به د چا واخیستو په سترګو، د میان زړه تږی د دیدن مې. په زړګي و په ځیګر مې سور اور بالو، په غرغنډو له پیراکه د صنم و، هر یو آخ مې د سپین غر په شانې سور و، لکه وریځه په لیمو کې متام و، که د درد و که د غم و تلونکی نه و، د زړه دشته کې مې هر یو کروان تم. معصوم زړه رانه دیدان د یار غوښتلو، معصوم زړه رانه دیدان د یار غوښتلو، بس جنون سره ملګری شوم صحرا ته، اراده مې داسې واکه جنان نه وي، دغه ډک زړګی به تش کړم یوې خوا ته. ګرځېدم د شپې په کور کې، ګرځېدم د شپې په کور کې، ما سپوږمۍ ته به کتلو سپوږمۍ ما ته، چې ناڅاپه مې نری زبېرګی تر غوږ شو، چې ناڅاپه مې نری زبېرګی تر غوږ شو، زما غونې هم زیږ شو ویرانه وه، یو ساعت خو په وجود کې مې سا نه وه، بیابان د وحشتونو استانه وه، خو اخر مې زړګی غټ کړو ورنږدې شوم، صد افسوس دی چې مرګ نه و زننه وه. داسې ښکلي نازولي و حیران شوم، داسې ښکلي نازولي و حیران شوم، سپوږمۍ هم ورته حیرانه وه، اسمان کې د برودو ور یې سوي لو پټاوه، د برودو ور یې سوي لو پټاوه، مشکل خال یې ښکارېدو په زنخدان کې. له حیا نه یې نرګس غوندې سر ټیټ و، له حیا نه یې نرګس غوندې سر ټیټ و، شبنمي اوښکې یې تللې په ګریوان کې. زه مشکوک شوم، شک حرام دی، ما ویل چې مشوکه خدای ضرور خدا د چا دی. ما ته یاد شوه د وامق سپېڅلې مینه، ما وی دغه شین خلی لکه وزرا دی، که وزرا نه وي تلاش کې د مجنون دی، دا چې داسې غریو نیولي وي لیلا دی. څه باعث پکې نصیب څه زمانه وه، د زکوم غوندې سترګو کې ژوندون و، د جلال و د جمال ساری یې نه و، د بارودو اور کې سوی یې لړمون و، د جواب لایقه نه وه د تپوس مې، د غوټۍ غوندې په خوله یې ذکر خونو. زه به یو خوا دی به بل طرف مختا وکړو، په زریو منتونو پوره نه شوه، پښتنې خدای حساب چرته خوړلو، ان په ډېرو قسمونو پوره نه شوه، سني زه ورسره اوښکو کې شریک شوم، نور د صبر په بندونو پوره نه شوه. لکه دواړه میانان یو بل ته ژاړو، داسې ویر و بیابان کې لګېدلی، په نیازبینې خولې یې مهر د حیا و، د ګیلو سیند یې و زړه باندې ختلی، لکه ځان په آیینه کې ګوري داسې
د شهید تصویر یې مخ ته ونیول. حدیره مهتبي مخ نه رڼا وه، پلوشې یا ننګونه څڅېدلې چې د چا په مزار جشن چراغان و، د ځیګر داغ نه یې شامې بلېدلې. لختې لختې په سپین رخسار روانې، د زړه وینې یې له سترګو څڅېدلې. حدیره مهتبي مخ نه رڼا وه، پلوشې یا ننګونه څڅېدلې چې د چا په مزار جشن چراغان و، د ځیګر داغ نه یې شامې بلېدلې. لختې لختې په سپین رخسار روانې، لختې لختې په سپین رخسار روانې، د زړه وینې یې له سترګو څڅېدلې. ورته ومو ویل چې څوک یې دالته څه کړي، ورته ومو ویل چې څوک یې دالته څه کړي. روی وویل چې ما مې پخته درومه، ما ویل چې د خاطر وړګي مې پرېږدي، ما ته ووایه راغلې یې له کومه. خو شهید یې نوم رتا کړو رانه لاړه، خو شهید یې نوم رتا کړو رانه لاړه. ما ویل چې خبر نه ویله نومه، خدای خبر دی نه پوهېږم چېرته لاړ. د دوران غم څه ځپلي وه بې درېغه، بخملینه ځکې شونډې یوې سوي د برودو اور سوځلي وه بې درېغه. نوم یې څه و؟ نوم یې ښکلي پښتونخوا وه، ما و تا نه بوږنېدلي وه بې درېغه. ماشاءالله.